طالبانو څنګه پاکستان په چیغو کړو؟ خواجه آصف وایي په افغانستان کې د ټي ټي پي د پټنځایونو په ختمېدو سره به په پاکستان کې تروریزم ختم شي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف یو ځل بیا افغانستان په خپل هیواد کې د تروریزم سرچینه بللې او خبرداری ورکړی دی چې دا لړۍ به تر هغو روانه وي تر څو کابل کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي روزنیز کیمپونه او پټنځایونه ختم نه کړي. د ایکسپریس تریبیون له راپور سره سم آصف د دوشنبې په ورځ 14مه دوري د پاکستان د استازو په مجلس کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د پخپله پخوا د یو پلاوي په ملتیا افغانستان ته سفر کړی او د طالبانو له مشرانو یې غوښتي چې په خپل ګاونډ کې د تروریزم مخنیوی وکړي. د زیاته کړي چې د افغانستان له لوري وړاندیز شوی حل لاره د منلو وړ نه وه، مګر بل پلو طالبان په پرلپسې توګه د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د دولت ترمنځ پر خبرو اترو ټینګار کوي او د دواړو ترمنځ منځګړیتوب کوي. د پاکستان دفاع وزیر ټینګار کړی دی چې د پاکستان او افغانستان پوله باید د نړۍ د نورو بین المللي پولو په څیر وي او افغان وګړي باید په ویزې سره پاکستان ته راشي. د زیاته کړي چې دا وضعیت د افغانستان له لوري نه مراعات کیږي. آصف یادونه کړې چې پاکستان له افغانستان څخه هند ته د توکو انتقال ته اجازه ورکړې ده. د ویلي موږ جنګېدلي یو او د افغانستان لپاره مو قرباني ورکړې ده، خو د افغانستان د دولت د تګلارې تر بدلیدو وروسته د هغوی لپاره زموږ انتخابونه محدود دي. تر دې وړاندې هم پاکستاني چارواکو بیا ادعا کړې ده چې پاکستاني طالبان د افغانستان له خاورې په دې هیواد کې خپل عملیات پلانوي. دا هغه ادعا ده چې طالبان یې ردوي او د پاکستاني چارواکو څرګندونې له مسؤلیته تېښته ګڼي. له تروریزم سره د پاکستان د مبارزې ادارې ویلي چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې پر چینایي وګړو برید له افغانستان څخه پلان شوی و. د دې ادارې په وینا په خیبر پښتونخوا کې پر چینایي وګړو د برید کوونکو او په دې برید کې استفاده شوې چې موټر بم یې له افغانستان څخه راوستل شوی و.